الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق الله خالقنا العظيم. ډیر د قدر وړ سامعینو او ناظرینو ورونو، نه مې غوښتل چې په داسې اساس وخت کې په دغسې یو مسله باندې ستاسو حضور ته خبرې وکم چې امت مسلمه په فعلي شرایطو کې د یو بحران سره مخامخ دی. عالم کفر د مسلمانانو د تذلیل کوششونه او خوارۍ کوي، خو باوجود د دې د څه مودې نه یو نزاع په دې سوشل میډیا باندې روانه ده چې ابتدا د هغې نزاع د حضرت شیخ القرآن والحدیث عبدالخالق فاتح آغا صاحب او د شیخ القرآن والحدیث رحیم الله حقانی صاحب ترمنځ یو مسله را پیدا شو، یو بحران جوړ و. نن دې حد ته راورسېدله چې د اکابرو سپکاوی، اهانت او بېعزتي او سپک الفاظ او قسمه قسمه نسبتونه دا پکې شروع شول. نو په دغې بنیاد باندې ومې غوښتل چې تاسو ورونو ته یو حقیقت وړاندې کم. هغه دا چې د ټولو نه وړاندې زموږ ناظرین رونه باید دا مشاجره چې د کمو دو شیخینو ترمنځ جوړه وه تاسو د ابتدا نه وګورئ. حقیقت خپله درته څرګندېږي، خو د دې ټولې مشاجرې هغه اجمالي خلاصه زه ستاسو وړاندې ږدم او بیا د محترم شیخ رحیم الله صاحب هغه بالمقابل کړنه او د دا عکس العمل درته ذکر کومه. اول خو زما خپل نظر د حضرت شیخ رحیم الله صاحب په اړه باندې دا دی چې تر اوسه پورې دی موږ د اهل سنه والجماعه او د حنفي مسلک یو کلک خادم ګڼه او اوس هم ګڼو. صمیمیت مو ورسره لروده، محبت او مینه مو ورسره لرودله. تنها ما نه بلکې د سیفیت د سلسلې او د سیفي نسبت چې څومره علماو بالخصوص پښتانه ورونه د ټولو ورسره خپل صمیمیت لروده او یو محبت او مینه ورسره لرودله، اوس هم لري انشاءالله. د هغې زه تاسو ته یو دوه بیلګې ووایم. یو څه موده وړاندې غالبا پروسه کالو په میډیا باندې د استمداد په مسله کې د شیخ رحیم الله حقانی صاحب او د سید ایاز علی شاه بادشاه صاحب یوه نزاع او لانجه راغله. نو تقریبا ډیره موده وچلیده، چونکې موږ دلته افغانستان کې وو او په هغې ورځو کې چې دا د دوی نزاع روانه وه په هغې دوران کې د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه دویم نمبر زوی شیخ الحدیث مولانا حمید جان صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې هم دلته راغلي وو، افغانستان کې حضور درلوده. نو دا کله چې نزاع جوړه شوله نو ورځې داسې وې چې شهید مفتی محمد نعمان فضلي رحمه الله ونور الله مرقده الشریف هغه هم حیات و. په هغې ورځو کې چې دا نزاع د دوی دواړو ترمنځ روانه وه او کلیپونه سره متبادل کېدل، نو الله تعالی حاضر او شاهد دی، حضرت مفتی صاحب محترم شهید دی او مولانا صاحب مبارک حیات دی.
په دې خبره باندې موږ سره خپل منځ کې خبره وکړله چې دا مناسبه نه ده چې اهل سنت علما د په خپل منځ کې سره نښتي وي او زموږ چې کوم دښمن د اتفاقي هغه د زموږ د اختلاف نه یا د نښتلو نه غلط استفاده وکړي یا د هغې ته موقع ورشي په دې وخت کې چې زموږ هغه چې کوم خدمت دی د هغې په خلاف باندې دوی ترې بېغمه شي، نو مناسبه مو دا وګڼله چې دا نزاع باید حل شي. د هغې نزاع د حل کېدو دپاره حضرت مولانا صاحب محترم د شیخ صاحب محترم مدرسې ته ورغی، کېناستل، خبرې سره وکړلې، لانجه ختمه شوه تر یو وخته پورې. د هغې نه بعد په دویمه مرتبه کې یوه مسله د علم الغیب راغلله منځ ته. د علم الغیب په مسله کې ان تر دې حده پورې چې څوک د علم الغیب عقیده لري دا کس کافر دی او مشرک دی او فلان او فلان، د حضرت شیخ صاحب رحم الله د طرف نه کلیپونه سره راخواره شول. بیا په هغې دوران کې چونکې موږ هر وخت د اتفاق تږي وو، د اتفاق تږي یو اوسم، نو په هغې دوران کې حضرت شهید مفتی صاحب حیات او زموږ د اهل السنه والجماعه بهترین مناظر او عالم چې نن خدمت کې الحمدلله شیخ محمد حکیم مظهري صاحب، هغې راغللو دلته سره کېناستلو، په اتفاقي طور باندې په دې مسله باندې موږ وضاحت وکړه چې د علم الغیب عقیده لرودل څه مقصد او څه مقصد نه او سره کوم عقیده باید ولرو چې کومه کتابونو لیکلې وه په هغې باندې موږ وضاحت وکړه. او بیا مو حضرت شیخ صاحب محترم ته توصیه هم د دې وکړله چې مسله دومره مفسرینو علماو لیکلې ده، نو باید چې د دغې مسلې په وجه باندې تاسو چاته د مشرک او د کافر نسبت ونه کوي، ځکه دا تفسیق او تکفیر او تبدیع دا هغه شیان دي چې انسان ډیر جرأت ورباندې نشي کولی او حق هم داسې دی. دا مسله د علم الغیب د منځ نه لاړله، خو بیا په همدغې عنوان باندې چې دا عقیده د صیفیانو ده یا د بریلویانو ده، بریلویان دوه قسمه دي، شنه بریلویان دي او سپین بریلویان دي، دا مسله هم سره تېره شوله. د هغې نه بعد دا مسله هم داسې سره خاموشه روانه وه او غلې روانه وه، دوستانو په منځ کې ذره هلې ځلې وکړلې، جانبین سره غلي وو. ان تر دې پورې خبره دې حد ته راورسېدله چې اوس کومه مسله د میلاد را پیدا شوه چې آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ لمانځل دا جواز لري او که نه لري او دا ورځ فضیلت لري او که نه لري، د محترم شیخ صاحب او د فاتح اغا صاحب ترمنځ. نو د هغې لانجې نه بعد نن خبره دې حد ته راورسېدله چې حضرت شیخ صاحب محترم کلیپونه شروع کړل او سیفیان مشرکان دي او زندقان دي او واجب القتل دی او فلان و فلان. دا هغه خلاصه وه د دې 2-3 کالو خبرو چې تاسو ته ما عرض کړله. چونکې شیخ صاحب موږ ته محترم دی او د احترام په نظر ورته ګورو، اول مې ده ته توصیه ده او بیا مې د ناظرین ورونو ته توصیه ده چې که چا دا مسله د اولې ورځې نه کتلي وي او د دې پس منظر ته سوچ کړی وي، نو شروع څنګه شوله، منځ یې څنګه او آخر یې څنګه و. ناظرین ورونو تاسو فکر وکئ، د اولې ورځې نه چې د محترم شیخ صاحب او د باچا صاحب په منځ کې سره لانجه راغلله، د هغې لانجې د رفع کولو په خاطر باندې د پیر صاحب محترم دویم نمبر زوی هلته لاړه. دې خبرې ته ستاسو ذهن را اړوم که چېرته مونږ شرپسنده وو او یا مو شر خوښولی او یا مو د دوی احترام نه لرودلی یا مو د قدر په نظر ورته نه کتلی، نو حضرت مولانا صاحب محترم حیات دی. کله چې دی پاکستان ته لاړ نو ملګري اوس هم شته او زما د آواز او کلیپ په مولانا صاحب محترم هم اوري چې کله د دوی د ملاقات زمینه سره را برابرېدله نو حضرت مولانا صاحب محترم ته د خپلو ملګرو وویلې. دا اوس هغه پټه خبره وه، زه په سوشل میډیا باندې ځکه کومه چې دوستان هغه زمونږ احترام چې ده ته مو زړه کې لروده هغې ته باید سوچ وکړي. ملګرو غوښتنه دا وکړله چې یو دریم ځای به مجلس برابر کو، شیخ صاحب محترم به هم راوغواړو، حضرت مولانا صاحب مبارک به هم تشریف فرماوي هلته، دا مجلس به درېمګړي ځای کې وشي. چونکې هغه دومره احترام او قدر او عزت د حضرت مولانا صاحب محترم په زړه کې د شیخ صاحب محترم پروت و چې د مولانا صاحب محترم جواب ملګرو ته دو چې نه یو لوی عالم دی، د دین خادم دی، خدمت کوي او دا زه مناسبه نه ګڼم چې دلته راشي، زه په دې بدې نه ښکارم، زه خپله مدرسې ته ورځم. مولانا صاحب محترم ورغی مدرسې ته
هغه چې کوم مجلس دوی کړی دی نو شیخ صاحب محترم هم حیات دی او مولانا صاحب محترم هم حیات دی. الله شاهد دی چې څومره قدردانی په هغې مجلس کې مولانا صاحب محترم د شیخ صاحب کړې ده. یو یې دا ټکی م ورته ویلی چې حضرت شیخ صاحب محترم ستا خدمات موږ ستایو. زه خپله د حضرت حمدالله جان ډاګی صاحب چې زما هم استاذ محترم دی او د مولانا صاحب محترم هم استاذ محترم دی، الله دې ورته په قبرونو باندې لکونه رحمتونه او انوار راووروي. ده ورته ویل چې زه د هغه شاګرد یم، زما عقیده دا ده موږ د دیوبند سره تعلق لرو، موږ د خپل اکابر ګڼو، موږ خپل استادان ګڼو. دا مجلس یې ده سره کړی او د دې بیا دومره قدرداني کړې. ورته ویل چې زه درنه ډېر لرې یم، کاش چې زه نږدې وی نو زه به راغلی وی، ما به تا نه درس ویلی وی. خو هغه مجلس چې وشو نو چونکې څه شرعي اصول هم وي او د پښتو یو څه اصول هم وي، لانجه په دې کې څوک ګرم و څوک نو ګرم، څوک ملامت و څوک نو ملامت، خو چې هر شی وه د مولانا صاحب غوندې هستي په حساب د دې سلسلې مشر په زرګونو په لکونو متوسلین او متعلقین لري، هغه هلته درغی ستا د قدردانۍ دپاره تا ته وویل چې شیخ صاحب ایاز پاچا صاحب چې هر څه کړي دي غلطه یې کړې ده، زه به یې منع کم، تاسو په خپلو کې منع خلی، موږ یو اهل سنت یو، په کار ده چې زموږ خدمت د دښمن په خلاف باندې سره یو وي. نو د هغه قدردانی دا وه. د شیخ صاحب محترم عکس العمل څه شی وه؟ کله چې دوی دلته کېناسته مجلس یې کړی نو د شیخ رحیم الله صاحب ملګرو دا مجلس هم ریکارډ کړی وه. کله چې مولانا صاحب محترم د کوټې نه راوځي هغه ویډیو هم ترېنه کړې ده او بیا چې بیرون ځي هغه ویډیو ترېنه هم کړې ده او نن هم دا ویډیو په سوشل میډیا باندې موجوده ده. تقریبا 2-3 ورځې په دې منځ کې سره نوې تېرې د مولانا صاحب محترم د ورتلو شیخ صاحب ته چې په میډیاګانو باندې ویډیوګانې خورې شولې او په دې عنوان خورې شوې چې د باړي پیر صاحب زوی شیخ رحیم الله صاحب ته د معافۍ دپاره راغلی او معافي یې ترېنه غوښتله او سیفیان داسې خلک دي ګرم دي ملامت دي فلان و فلان دا قصې سره خورې شولې. نو چونکې اصول خو دا شی نه و، که د شیخ صاحب محترم قدرداني زموږ په زړه کې نه وای نو زموږ اکابر به نه ورتلی، و چې اکابر مو ورغللو د هغه سره کېناستلو د هغې احترام یې وکړو قدرداني یې ورته وکړله نو بس شیخ صاحب محترم ته بیا قدرداني په کار وه، خو ځه هغه ونه شوه. هر څه چې و خبره سره خوره شوله لاړه. دوی داسې ونه کړل چې دا خلک راغله دلته یا د دوی قدرداني په کار ده یا دا خلک شر نه خوښوي یا څنګه خو خبرې سره تېرې شوې. کله چې مسله دوباره د علم الغیب مخې ته راغلله بیا د حضرت شیخ صاحب محترم په خولې باندې د کفر ټاپې د شرک ټاپې او فلان او فلان د علماو ته نسبتونه وغیره دا سره وشول، هغه صحنه هم سره تېره شوله. اوس چې موجوده د فاتح اغا صاحب مسله منځته راغلله نو د فاتح اغا صاحب مسله دومره انداز کې وه چې مسله سته د فاتح اغا صاحب ترمنځ وه، دومره کار وشو چې فاتح اغا صاحب چونکې و په کوټه کې او د هغې ځای نه تا ته صرف دومره وفرمایل چې زه په پېښور کې خپل نماینده لرم، هغه نماینده درځي او تاسو ورسره دعوه او جواب دعوه ولیکئ. د همدرد مولوي صاحب نوم یې یاد که. نو چونکې یو د همدرد مولوي صاحب ملګري کېدلو د فاتح صاحب سره یا د مناظرې میدان ته راتللو یا د معاونت شکل و هغه بیله مسله وه. یو دومره مسله وه چې نه دا وویل شو چې همدرد زما معاون دی او فلان دی او فلان دی فلان دی، هېڅ شی مو نه شول، صرف دومره یې وویلې چې همدرد مولوي صاحب درځي او تاسو ورسره موضوع ولیکئ. هغه د موضوع لیکلو د دعوی او د جواب دعوی د تعین دپاره همدرد مولوي صاحب نماینده ټاکلی شوی وه چې دی به راشي دعوه به ولیکي، باقي نور فاتح اغا صاحب پوهېده د شیخ صاحب محترم سره بحث پوهېده په کومه مسله بحث و څنګه نو معاون یې ځان ته څوک ټاکه او ملګري کول یې ځان سره څوک، دا بیا وروستۍ خبرې وې. خو د همدرد مولوي صاحب تعین صرف د دعوی د لیکلو دپاره شوی وه. په همغه ورځ چې د فاتح اغا صاحب د طرف نه دا کلیپ راغی نو د شیخ صاحب محترم د طرف نه په همغې ورځ کلیپ راغی او موجود دی سوشل میډیا باندې او ریکارډ دی، ملګرو به ټول اورېدلی چې فاتح اغا صاحب د دعوی د لیکلو دپاره د ګل حضرت مولوي صاحب د مدرسې ناظم ځان سره ملګری کړی دی او دام سیفیان دي او د دوی دا عقیده ناروا ده او دا عقیده ناروا ده او دا عقیده ناروا ده. مغه ورځ باندې 3 خبرې شیخ صاحب محترم وکړي چې دا خبرې په دوی کې ناروا دي او دا ناروا دي او دا ناروا دي. دا خبره ځکه کوم چې اوس شیخ صاحب محترم کوي چې یاره په موږ سیفیانو اقدام کړی نو موږ اقدام نه دی کړی، صرف همدرد مولوي صاحب د دې دپاره تعین شوی و چې دی د دعوه ولیکي. دا بیا وروستۍ خبرې وې، تا به لږ انتظار کړی وی چې یاره دا مناظره د فاتح اغا صاحب سره څوک کوي او څوک یې نه کوي، عادي خبره وه.
خو چونکې د هغې تعین لا نه و شوی او ستا د طرف نه یو ځل بیا سیفیانو ته چیلنج راغی خو هېڅ خبره هم نه وه نه مونږ غږ کړی دی نه زموږ سیفیانو ملګرو غږ کړی دی نه نور چا پکې څه شی وویلې خو مسله ستا او د فاتح اغا صاحب وه 3-4 ورځې پکې نه وې تېرې چې په هغې وخت کې د مفتي ندیم کلیپ راغی چې یاره زه در شیخ صاحب محترم حمایت کوم او زما بیا سیفیانو ته چیلنج دی او فلان او فلان دا خبرې سر را جوړې شولې د مفتي ندیم د راتلو د کلیپ نه د بعد د پاچا صاحب کلیپ راغی دا د ندیم د کلیپ نه بعد راغلی مخکې نه دی راغلی دوی در سره ملګرتیا را شروع شول او قیسې را شروع شول یو ځای شوه نو که سیفیان دغې مسلې ته در ننوتلي دي په مسله د میلاد کې دا به ستا د خبرو نه بعد در ننوتلي وي که دوی تا سره کم کس د معاون په شکل لیکلی دا به ستا د خبرو نه بعد لیکلی دا به د مفتي ندیم د خبرو نه بعد لیکلی خو به هر تقدیر خبرې وې سره تیرې شولې له مناظره وشوله ونه شوله سالسین منځ کې ناستو علماو مشایخو قدردانو درانده خلکو مناظره کوم انداز باندې وشوه نو هغه پس منظر ټولو ته معلوم دی هغه صحنه ټولو ملګرو ولیدله خو به هر تقدیر خبره ختمه شوه یا مو مناظره وکړه یا مو ونه کړه څوک پړه و څوک پکې چا ګټلې و چا نه و ګټلې نو بس موږ خو ارمانجن چې دا مناظره جوړه شوې وای دا عالم ته به دا حقیقت معلوم شوی خو ونه شوه چې ونه شوله فاتح هغه صاحب په خپل طرف باندې لاړه ته خپل طرف باندې پاتې شولې نو د هغې نه بعد بیا د کلیپ را شروع که شیخ صاحب محترم چې زه اوس د سیفیانو حقایق درته وایم چې سیفیان سره کم خلک دي د دوی عقیده څه شی ده د دوی نظر څه شی دی د دوی منشور څه شی دی نو په دې اساس باندې اول نمبر کلیپ دی وکړه په هغې کلیپ کې مو دا وفرمایل چې د دوی مشران چې دی دا بریلیان دي او فلان و فلان د هغې خبرو ته راځم حقیقت هغه درته وایم چې ستا د دې خبرو حقیقت څومره دی وزن دی څومره دی دا کوم عبارتونه چې دې پیش کړي د هغې عبارتونو حقیقت څه شی دی څومره مو پکې د الله تعالی لحاظ کړی څومره مو پکې د خپل نفس لحاظ کړی د هغه انشاءالله ټول درته وایم خو د هغه د 3 کالو خلاصه وه زموږ تعامل ستاسو سره او ستاسو عکس العمل و زموږ قدرداني وه ستاسو بېقدري وه زموږ احترام تاسو ته او ستاسو هغه په اصطلاح باندې بدزباني وه یا سپکه لهجه وه یا کابرو ته بد رد ویلو نو دا مې هغه دوستانو ته حقیقت را څرګند که که نن دا خلک وایي چې یاره دوی تیز دي یا دوی اقدام کړی دی یا دوی خبرې کړي دي نو مونږ خبرې نه دي کړي نه مونږ دې میدان ته راغلي یاستو خو که راغلي یو د حضرت شیخ صاحب محترم د اقدام جواب به مو کړی وي او دا نن چې راغلو ګوره تقریبا دا د شیخ صاحب محترم نن غالبا 3 نمبر کلیپ و چې راغی په دې 3 نمبر کلیپ کې تر اوسه پورې بیا هم زموږ ملګرو چا غږ نه دی کړی چې کوم مشران ملګري دي یا مطرح ملګري دي زما په شمول باندې هېڅ مو نه دي ویلي خو چونکې دې ته چې نن راغلو چې ستا مخې ته کېناستلو نو تا مجبوره کړي وو د دې نه بعد به انشاءالله دا د هر یوې خبرې دی علمي او تحقیقي جواب که د الله تعالی خوښه وه وا به اوري او نصیحت درته کوو دې دپاره نه کوو چې مقصود مو په تا باندې الزام دی بیا هم درته وایي دې دپاره لګیو چې دا کم شی دې ویلي دي یو ځل دوباره مطالعه وکړه دا زموږ خبرې یو ځل واوره او د زړه په غوږونو باندې واوره تنقید په نیت باندې مه واوره الله دې ما ته دا وس نه راکوي چې زه بدزباني وکړم یا ستا د شان سپکاوی وکړم ته چې هر شی کوې ته پوهېږي او خدای دې پوهېږي او ته پوهېږي ورځ د قیامت را روانه ده کومو عبارتونو کې چې دې نقصان کړی دی نیم دې ویلي دي او نیم دې پرېښي دي هغه حقیقت دې انشاءالله زه څرګندوم دا به ته م ووینې چې ما څومره حق ګویي کړې ده او زموږ د امت مسلمه ورونو دوستان به وویني چې هغوی څومره حق ګویي کړې ده په دې ځای باندې مې د عامه توصیه ورونو ته چې حقیقت د دغې 3 کالو د تعامل زمونږ او د شیخ صاحب محترم ترمنځ دغه شی و مونږ ورته د احترام په نظر کتلي او د بې قدري کړې ده مونږ یې قدرداني کړې ده د سپکړي وو مونږ ورته ورور ویلی دی د راته دشمن ویلی دی مونږ ورته خپل مشر ویلی دی او د هغه د اسلام د چوکاټو د دایرې نه بیرون خلک ګڼلي یاستو نو چې دومره حده پورې یو خبر ورسېږي خلک وایي چې فارسیبانان حضرات وایي تنګ آمد به جنګ آمد نو تنګ دې کړلو نو اوس درته یو څه شی وایو که مونږ یوه خبره زمونږ د خولې نه ستا په طبیعت درنده تمامه شي نو اوس یې درنده مه تماموه د شیخ صاحب چې کوم متعلقین او دوستان دي او زمونږ دا خبرې اوري که په هغې درنده تمامېږي هغوی دې اوس درنده نه تماموي په ځان باندې ځکه چې دا مونږ تر دغې وخته څه غږ نه دی کړی زمونږ به جواب وي زمونږ به جواب وي او جواب د نیکانو چونکې دا طریقه د الله تعالی ده دفاع د نیکانو چونکې طریقه د الله تعالی ده په هغې طرز باندې به انشاءالله د دې یوې خبرې د مختلف جوابونه او په مختلف انداز کې ستا حضور ته پیش کوم ته یې واوره او زموږ مسلمانان رونه دې واوري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.